نازیه د بلوچستان په ابشن سیمه کې له تیرو 5 کلونو راهیسې ماشومانو ته د پولیو ضد قطرې ورکوي. هغه په هر پولیو کمپین کې د ښار پر کوڅو ګرځي او شاوخوا 300 ماشومان د فلج کوونکې پولیو ناروغۍ پر ضد ویکسین کوي. دغه پولیو ویکسینیټر وایي چې په سیمه کې د پخوا په پرتله د رفیوزل یا انکاري میندو شمیر اوس کم شوی دی. ځینې وخت میندې د ماشوم د ناروغۍ په پلمه نه غواړي چې هغه ویکسین کړي، خو دوی آماده کوي چې قطرې ماشوم له ګوزن خوندي ساتي. دغه کور کې زیم دغه کشنیان ته دغه پولیو ورکړی ده، بیا دغه انکاري دی، رفیوزل دی، بیا دغه ډیمانډ کړی دی چې شته زیم دغه ته کنوینس کړی دی، بیا دغه پولیو دغه دا شی دی د کشنیان د فایده لري دی، ګرد کمیونټي والا د کوپریټ کړی دی، بیا رفیوزل نسته، جنجال کیږي بس بیا کشنی بدا دی، بیا نور مسله نسته، شکر الحمدلله دغه نور مسله نسته، زیم کنوینس کړی دی، بیا اوس دغه یو کور کې هم دغه نسته. د اپشن ډي ایچ او ډاکټر سلطان مساخیل وی او ډي وتوایي که څه هم سیمه ډیره پراخه ده، خو پر چیلنجونو سربیره هم د پولیو کار یو هدف ګرځولی دی. هغه ماشومان چې له افغانستان راغلي وي او یا هم کډوال وي، د ویکسین لپاره یې ځانګړي ګرځنده ټیمونه خیمو او کورونو ته ورځي. زه په خپله په دې کې خپله حصه لازمي اخلم. ډیپټي ډي ایچ او دی هغه خپل ایریا سپیسیفیک هغه ته موږ ورلاټ کړي دي باقاعده چې هغه هم پر خپل ایریا باندې ویزټ هم کوي او ګوري فنګر مارکس لکه اوس موږ لاړو هم کتل په ډېرو کوچنیانو په هغه کې وکتل چې فنګر مارکس یې چک کوو. ریفیوزل دپاره بیا موږ هغه علاقه ګورو، په هغه کې انفلوئنسرز بیا موږ ګورو چې کوم کسان داسې موږ له ځان سره واخو چې هغه باندې کور کړو. ډي ایچ او زیاتوي چې په کمپین کې پر آګاهي یا عامه پوهاوي ډېر کار کیږي. څوک چې د ماشوم د ناروغۍ پلمه کوي، د ناروغه ماشومانو د علاج لپاره ډاکټران له پولیو کارکوونکو سره ګرځي چې د ماشومانو د علاج ترڅنګ هغه ویکسین هم کړي. ډېر زیاته کوشش موږ کوو، آګاهي مهم موږ اکثره چلو، خو تر هغو پورې خلکو پورې کله نه ورسېږي. د هغه له وجې د خلکو کمپلین دا دی چې زما زوی ناجوړه دی، دا چې نه پولیو کترې ورکړم نور نسي ناجوړ. څه سکالرز له موږ سره دي، هغه هم سپیسیفیک د دغه دپاره دی که داسې ایریا وي چې هلته د ده اپروچ ښه وي. خطیب چې کوم د مسجد دی، د جمعې په ورځ باندې به دی د پولیو په باره کې یو 15 منټه هغه د آګاهي موږ باقاعده پمفلیټ ورکوو. پښین د بلوچستان د مرکز کوټې په شمال کې پرته سیمه ده چې د پولیو په های ریسک ضلعو کې شمیرل کیږي. په سیمه کې په وار وار پر پولیو ټیمونو او ساتونکي پولیس سرتیرو د وسلوالو بریدونه سوي دي. رفیع الله مندوخیل، وایس اف امریکا، ډیوا، پښین.